السلام علیکم درنو دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې حریم شاه سمود وړاندې د هغې څه داسې ویډیوګانې راغلې وې چې دغه ویډیوګانې بېهوده وې، غلطې ویډیوګانې وې، هغې پکې ټول وجود ښکارېدو. نو بیا هغې د دغه ویډیوګانو دعوا په سندل خټک باندې کړې وه چې سندل خټک اوس مهال پولیسو نیولې ده، یعنې هغه اوس مهال پولیسو سره د اډیاله جیل ته منتقل کړی شوې ده. خو آیا په هغې باندې رښتیا څه تشدد څه زیاتی شوی دی او که نه، دغه ټول تفصیل به تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. تاسو سره د حریم شاه نور معلومات هم شریکوم چې هغې په دې باره کې څه ویلي دي. د سندل خټک ویډیوګانې در سره هم شریکوم. موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، سندل خټک چې یو مشهوره ټیک ټاکره ده او حریم شاه هم یو ډېره مشهوره ټیک ټاکره ده او دوی دواړه ډېرې ښې ملګرې وې. څه موده وړاندې به د دوی ویډیوګانې راتلې، دوی به د خلکو ویډیوګانې هم لیک کولې، یعنې کله به یو چا پسې پراپیګنډا وکړله چې د هغه غلطه ویډیو موږ سره ده، کله به بل چا پسې وکړله. په دې طریقه باندې به دوی دغه کوم سیاستدانان یا غټ خلک به دوی په یو او بله طریقه باندې بلیک میل کول، د هغوی نه بیا پیسې اخیستې، هر څه چې کول. خو اوس مهال داسې کار شوی دی چې د حریم شاه کومه ویډیو په سوشل میډیا باندې راغلې وه، نو هغې د خپلې دغه ویډیو دعوا په سندل خټک کړې وه. ویلي وو چې سندل خټک سره زما دغه ویډیو وه، دا ویډیو هغې زما وایرل کړې ده، سوشل میډیا ته یې راوړې ده او د هغې په خلاف باندې په اف آی اے کې یو اف آی آر درج کړی و، یو په هغې باندې دعوه غوندې کړې وه چې بیا د معلوماتو نه پس اف آی اے حریم شاه په دغه خبره باندې عمل وکړو، یو سټپ یې واخیستو او سندل خټک یې ګرفتاره کړله چې اوس مهال سندل خټک عدالت ته پیش شوی او عدالت د هغې د ضمانت کوم درخواست یو هغه مسترد کو، هغه اډیاله جیل ته منتقل کړی شو. نو قدرمنو، د بدو انجام بد وي. که دوی چېرته د خلکو غلطې ویډیوګانې نه وایرل کولې، نو نن به دوی سره هم دغسې کار نه کېدو. تر کومه پورې چې د سندل خټک خبره ده، نو ویل کېږي چې په 15 ورځې جسماني ریمانډ باندې هغه اډیاله جیل ته منتقل کړی شوې ده.